ته مننه د ټولو نه مخکې خو زه په اول ځل راغلی ما تیر پروګرام چې شوی نو بیدروال صاحب زما ورور دی مشر مې دی هغوی له ما مبارکي ورکړې وه خو د نورو کشرانو له سواته ادبي جرګې ته په نوې کابینه مبارکي وایم ورسره حمیدالرحمن نشته خو هغه ته هم مبارکي وایم حمیدالرحمن په یو تن لښکر دی او په دې که ستاسو اجازت وي نو په دې یو څو خبرې کومه چې د بیدروال صاحب زړه ولې بار بار ماتیږي او د حمیدالرحمن ولې مجبوره شي چې هغه ایک یوازې ځانه ټولنه جوړوي مونږ چې څه دعوه کوو چې د پښتو ادب چې دی دا پښتو نه بلکې هر ادب چې دی دا مینه ویشي چې ادب نو دا به د مینې علمبرداري او دا به د مینې پیغام هر سړي ته رسوي او زمونږ دا دعوه ده چې دا نوره معاشره چې کومه ده نو دا به موږ په مینه خپلو دلته کې د بیدروال صاحب داسې اقوال لیدا لګېدلي چې ادب د ژوند آینه ده یا ادب د مینې سرچینه ده دا خبرې موږ د دې مشرانو نه زده کړلي ده نن سبا چې داسې لاس رپېږي بابا خان او یا سواتي صاحب دا داسې نه خو بیا د وخت او د ژوند او د حالاتو سره بیا خلک داسې شي چې بیا لاس رپېږي نو موږ د دې نه دا خبرې زده کړې دي خو کله چې مونږ هغه ګراوند ته راشو او هغه ماحول ووینو نو هلته کې صورتحال بدلي زه په خپله د دې خبرو نه په تشویش کې نه یم ځکه چې مونږ د دې سره عادت یو خو زمونږ د راروان نسل چې دی یا دا کم نوي هلکان چې لیک کوي او دیو ته مونږ د مینې او د امن درس ورکوو او دیو زمونږ منځ ته راشي او دیو دا خبرې ویني نو د دیو زړه مات شي په دې خبره زه ډېر زیات خفه کېږم او دا خبره به تاسو اورېدلي هم او دا په کتابونو کې هم دي چې کله په کور کې هم شري نو که ستاسو ډېره ضروري خبره وي خو تاسو د ماشومانو په مخ کې شر او کنځل ویل مه کوئ ځکه چې د دې په دې ماشومانو ډېر غلط اثر کېږي ما دلته کې هلکان واورېدو ډېر زیات خوشحاله شوم چې د هغو ډېر زیات ښه فکر دی ډېر ښه شعرونه لیکي او بله خبره دا ده چې زمونږ دا ټولګی که فرض که شعر ښه ونه لیکي خو چې مونږ دا د مینې خلک ګڼ شو نو زمونږ په دې وطن کې به مینه پیدا شي زمونږ په دې وطن کې به امن پیدا شي زمونږ په دې وطن کې به پوهه پیدا شي ځکه چې هغه تبلیغیان خبره کوي وایي مونږ چې دی بل ته بار بار خبره کوو نو مونږ وایو چې که د ده پې عمل ونه شي نو زما خو به په خپله وشي نو چې یو سړی په شعر کې د مینې خبره کوي او بل څوک یې ونه مني نو دی خو په خپله په دې مینه پوه شي که نه نو پکار دا ده چې مونږ لکه مینه وویشو د مینې کر وکړو په دې ځمکه ځکه چې مونږ هسې هم لکه حادثو وهلي خلک یو په مونږ باندې یوه نه حادثه یوه نه ناجایزه زمونږ په دې پښتون وطن باندې کېږي نو که فرض که مونږ داسې راغونډ شو لکه اوس مونږ ناست یو مونږ د ژوند یو څو لمحې په خندا او په مینه تېره کړو نو دا به څومره خوند وکړي خو د بده مرغه چې کم کار لکه تاسو به لیدلي چې دا لوبه چې ده که نه دا د بدن د ورزش یوه ذریعه ده خو تاسو به لیدلي چې هغې ته د هلکان ناشي خاص کر زموږ د پښتانه هلکان نو په هغې کې خلک د یو بل سره جنګ جدل او کنځل ویلو کې او د هغې نه الټه لکه هغه ذهني دباو ته جوړ شي دلته کې چې مونږ راځو نو مونږ مینې له راځو چې مونږ به شعر ووایو شعر یا چا ښه ویلی یا چا کمزوری ویلی دا ضروري خبره نه ده خو دا ده چې یو سړی شعر وایي نو په دې سړي کې مینه ده یو سړی په شعر پوهېږي دی په مینه پوهېږي دی په ادب پوهېږي دی په امن پوهېږي دغه خلک چې دی دا زموږ د کار خلک دی خو چې په کم ځای کې نفرتونه خورېږي کم ځای کې د نفرتونو کر کېږي هلته کې شعر ویل چې د هغې هېڅ پیدا نشته زه د بیدروال صاحب مینې ته او د هغه د خلوص ته دې ته سلام کوم زما دا وراره دی د ده بچی دی به دا وایي چې زما دا پلار څه هر وخت میلمانه دي او دا لکه ګرمه ګورمې جوړه کړي خو دا داسې چل دی چې دا د مینه ده دی په ادب چې څومره مین دی یا په ادب پالو خلکو څومره مین دی او دا د وس نه ده زه وړوکی وم چې لکه ما به شعر نه لیکو یا به مې لیکو خو زه په شعر نه پوهېدم د هغه وخت نه ما ته پته ده چې بیدروال صاحب د دې خلکو سره تعلق دی او شعر لیکي او په دې خلکو باندې مینې ویشي خو بیا هم لکه هر ځای کې دیو خلک خفه کوي زړه والا ماتوي نو ما ته چې کله زبیر همدر صاحب ټلیفون وکړو چې زموږ نه ملګري پاتې شو دي ما هسې په ګپ کې مې بیدروال صاحب ته یوه خبره کړې وه ما یې زه دنه پاتې شوی یم هېر شوی یم دنه خو زما چې د ده سره کمه مینه ده د دې خبرې پکې هېڅ حیثیت نشته بلکې هر څوک چې د ادب دپاره کوي زه د هغو سره مینه ساتم خو چې څوک د ادب په نوم چې څوک هم د ادب په نوم نفرتونه خوري هغه هر څوک پیژني او هغه خلک چې نو د هغو نه زه ځان ساتم نفرت نه کوم خو ځان تې ځکه ساتم زه یم کېدی شي دا اثر په منګه وشي او دیو ته پته دی چې زما طرف ته یو لیکوال یا
ادبي ملګری ووایي چې زه راځم زه ډېر زیات خوشحاله شم او کمې لمحې چې زما د دې ملګرو سره تېرې شي چې هر څوک هغه زما په ژوند کې نه حساب ځکه زما نه بلکې د هر سړي ژوند چې دی دا د ستونزو سره د تکلیفونو سره د سوچونو فکرونو سره او نن سبا خو هسې هر سړی په ټینشن کې دی د دې سره مخ دی نو که فرض که موږ چې داسې لمحې وباسو نو هغه به ډېره زیات لکه زموږ دپاره پیدمنې شي او زموږ دا ژوند چې دی دا به قیمتي شي نو تاسو ته دا خبره کوم دا کم چې نوي لیکوال دی مونږ ستاسو مشران نه کشران یو تاسو ته په شعر کې څه مسله یا نه پوهېږئ نو مونږ په خپل هم نه پوهېږو ستاسو سره به ولاړ یو ستاسو چې څه خبرې په واټساپ کوئ یا په میسنجر کوئ یا په میسج کې رالیږئ او زموږ نه څومره کیدی شي ستاسو سره به کوو دلته مشران ستاسو سره ناست دي خو ګره دوی سره موقع نه زه تاسو ته خپل خدمت در وړاندې کوم خو دا یوه داسې لار ده چې دا د مینې لار ده دا د امن لار ده دا د خپلولۍ لار ده دا به تاسو نه پرېږدئ د دې سړي د خوا چې دا به نه پرېږدئ او چې څه ټایم تاسو موږ ته حکم وکئ په دې سواد کې یو 3-4 ټولنې داسې دي چې زموږ خپله روڼ سهار ادبي ټولنه ده خو زه به دې کې دا فرق نه کوم چې دا لکه کومه ټولنه ده چې دوی موږ ته څه ټایم وایي نو یوازې دا نه چې موږ به دلته شعر ویل له راځو دلته به موږ د میلمنو خدمت له راځو موږ به خلکو ته بالغ دو موږ به خلکو ته په دروازه کې ودرېږو ځکه چې دا زموږ یو د شریکي کار دی په دې موږ ته ځان بد نه ښکارېږي او د ادبي ملګري خدمت چې دی په دې باندې زه په خپل او زما ملګري چې دی هغه پې فخر محسوسوي نو زه ډېر زیات خوشحاله یم زه بیا د دې خپلو مشرانو د سوات ادبي جرګې ډېره زیاته مننه کوم چې موږ له یې موقع راکړه او بیا یې دلته کې ماله دا زه د صدارت قابل نه یم ځکه چې زما نه ډېر مشران ناست دي زما نه ډېر پوهه خلک دي خو دا د دوی مینه ده الله دې دوی درانه کړي چې موږ له درناوی راکوي زه لکه څنګه چې دې ملګري دغه ووایي چې د چا یو شعر ووایي چې د چا دی چې د چا خپې ماتې دي او د چا منزل ته ملا ماته ده او موږ به تر څو پورې په ځان پسې راښکل ملګري نو بېدروال صاحب به تاسو تر څو پورې راکاږي تاسو ځوانان یئ او هغه دا منډې ترې ډېرې وهلې دي ستړی شعر یې اوس تاسو داسې وکړئ دی په ځان پسې راکاږئ چې څه خدمات یې موږ به ستاسو سره یو چې څه خدمات یې موږ به ستاسو سره یو او موږ لیکوال د چا نه هېڅ هم نه غواړي چې اوبه تې هم نه غواړي خو صرف مینه تې غواړي او داد تې غواړي نو که فرض که زموږ نه په علاقه کې یا زموږ په چمګاونډ کې یا زموږ په محله کې یا په یو ځای کې مینه خوره شي نو زما په خیال دا به ډېره بده خبره نه او موږ به کوشش کوو چې موږ به مینه خوره او ډېرې خبرې نه کوم یو څو شعرونه به درته ووایم او بیا به د نه اجازت وغواړم چې په خپل حال وجاړم که ستا په رویه وجاړم بېدروال صاحب په خپل حال وجاړم که ستا په رویه وجاړم او ژونده تا وجاړم که ستا په المیه وجاړم په خپل حال وجاړم که ستا په رویه وجاړم او ژونده تا وغواړم که ستا پر المیه وجاړم او کله ناکله مې بس هسې زړه راډک غوندې شي کله راکله مې بس هسې زړه راډک غوندې شي مخ پټ کم سر په زنګون کېدم او ښه وجاړم کله ناکله مې بس هسې زړه راډک غوندې شي مخ پټ کم سر په زنګون کېدم او ښه وجاړم او په یو سړي پسې مې زړه وران دی او داسې وران دی په یو سړي پسې مې زړه وران دی او داسې وران دی چې مې رایاد شي نو په څه نه سبانه وجاړم په یو سړي پسې مې زړه وران دی او داسې وران دی چې مې رایاد شي نو په څه نه سبانه وجاړم او چې ټوله ورځې د یارانو سره وخندمه بیا چې یوازې شم تنها شم ټوله شپه وجاړم چې ټوله ورځې د یارانو سره وخندمه بیا چې یوازې شم تنها شم ټوله شپه وجاړم او د دې دنیا په تماشه پورې ښه وخندمه د دې دنیا په تماشه پورې ښه وخندمه او بیا ځانه کینم او په خپله تماشه وجاړم او یو څو شعرونه نور دي چې دا یو څو شعرونه دي خو مطلع نشته چې د کائناتو په ذره ذره کې تا ووینم بېدروال صاحب د کائناتو په ذره ذره کې تا ووینم سپوږمۍ په زړه کمه او ستورو ته نڅا وکمه د کائناتو په ذره ذره کې تا ووینم سپوږمۍ په زړه کمه او ستورو ته نڅا وکمه او په ځینې وخت کې په ما ډېر دروند شي دا بار د عمر په ځینې وخت کې ستا لوظونو ته دعا وکمه او په ځینې وخت کې په ما ډېر دروند شي دا بار د عمر په ځینې وخت کې ستا لوظونو ته دعا وکمه او د دې وطن په بربادۍ باندې ښه وجاړمه چې لږ په خود شمه په ځان پورې خندا وکمه او مفتي صاحب زړه مې په یو طرف راکاږي او عقل بل طرف ته زړه مې په یو طرف راکاږي عقل بل طرف ته په ځان د ظلم زیاتی جبر انتها وکمه او ما چې په ځان کې عقیدو ته هم دروغ ووایم ما چې په ځان کې عقیدو ته هم دروغ ووایم زه کله کله د خپل ویښ ضمیر نه غلا وکمه او زهر په لاس کې
ډوډۍ لري د اسمان په مورګه زهر په لاس کې ډوډۍ لري د اسمان په مورګه اوس وایه شیخه ناروا او که روا وکمه او یو څو شعرونه نور ویمه که اجازتي چې د خپل زړه پر هر زړګیله د لاسې د کمې راوړم پر هر زړګیله د لاسې د کمې راوړم د ستړي ژوند له ستا د غېږ د مې د کمې راوړم پر هر زړګیله د لاسې د کمې راوړم او د ستړي ژوند له ستا د غېږ د مې د کمې راوړم او وطن خو د بارودو سرو لمبو په سر اغستی وطن خو د بارودو سرو لمبو په سر اغستی د پیغلو سپورو زلفو له غونچې د کمې راوړم او ستا نوم به په خوله نه اخلم په زړه به ګټه کېدم خو د خلکو خوله او جبو له جرندې د کمې راوړم ستا نوم به په خوله نه اخلم په زړه به ګټه کېدم خو د خلکو خوله او جبو له جرندې د کمې راوړم او چې دغه بې اسرې وږي نه هر پټول ماړه شي او وطنه تاله داسې ترانې د کمې راوړم چې دغه بې اسرې وږي نه هر پټول ماړه شي او وطنه تاله داسې ترانې د کمې راوړم او په غېږ کې د بنګړو د خوبولی د ژوند شور دی شعر دی په غېږ کې د بنګړو دی خوبولی د ژوند شور دی او مرګونې خاموشۍ له د معنی د کمې راوړم او په لمس پسې د لاسو د دنیا ګورمه ګرځم هغه خوږې خبرې او قصې د کمې راوړم او مختارز د پسه اخر پسه باندې زړه ښه زمانه پسه اخر پسه باندې زړه ښه زمانه ستا کلکو جوابونو له جامې د کمې راوړم